السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ستاسو ورور حسن شاهد یو ځل بیا په پښتو ټکی یوټیوب چینل ستاسو په خدمت کې حاضر یم. خو ګومرګرو په نن ویډیو کې تاسو ته طریقه هم چې تاسو څنګه کولای شئ چې په خپل موبایل کې او داسې سیټینګ وکړئ چې به کله هم تاسو ته کال کوي یا تاسو ته میسج کوي نو تاسو موبایل به د هغه نوم اخلي. نو څنګه به تاسو په خپل موبایل کې دا سیټینګ کوئ د کوم اپلیکیشن په مدد سره د غټول طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته خایم. ور دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټکی نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. نو چې تاسو هم غواړئ چې په خپل موبایل کې دا سیټینګ وکړئ نو تاسو لپاره ما ډیر زیات د کمال اپلیکیشن راوړی دی او دې اپلیکیشن په مدد سره تاسو دغه سیټینګ په خپل موبایل کې ډیر زیات په اسانه طریقه باندې کولای شئ. اوس دا سیټینګ ډیر زیات د کمال سیټینګ دی مطلب تاسو نه تاسو موبایل په فاصله کې پروت دی او تاسو ته کال لې تاسو سره کار کوي نو که تاسو ته چې ترنګ راشي او مطلب دا کس نوم پاږي کې نه یادېږي نو تاسو ته بالکل پته نه لګي چې ماته څوک کال کوي. نو که یو داسې کال وي چې د کمپنۍ له طرفه وي یا یو داسې کال وي چې هغه نمبر تاسو سره په موبایل کې سیو نه وي نو تاسو ته پته لګي چې آیا دا ډیر زیات ضروري کال نه دی یا که تاسو مطلب داسې ملګری کال کوي داسې خصوصي څوک تاسو ته کال کوي د هغې نوم به هم تاسو ته اخیستلی کېږي نو تاسو ته پته لګي نو تاسو به خپل کال بیا زر اټینډ کوئ. نو ډېر زیات د کمال سیټینګ دی او ډېر زیات د په اسانه طریقه باندې تاسو په خپل موبایل کې کولی شئ. د دې لپاره فرسټ اف تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټال کړئ. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي او په فیسبوک کې به د دې ویډیو نه پاسه هم تاسو ته میلاو شي. د دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته میلاو شي. د هغه ځای نه به دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله چې هم دا اپلیکیشن انسټال کړئ ډېر زیات اسانه طریقه ده. کله چې هم تاسو اوپن کوئ نو فرسټ اف بدلتا تاسو نه پرمیشن غواړي پرمیشن به تاسو دې ته ورکړئ. په صرف پرې کې دلته یو بټن لګېدلی تاسو به دا بټن ان کوئ او اپ کوئ نو دا اپلیکیشن به تاسو په موبایل کې کار سټارټوي. دا اوس آن ده تاسو ته ښکاري دلته لیکلی آن. اوس که زه غواړم چې دا اپ کوم نو به صرف دلته یو کلیک وکړم تاسو ته ښکاري دا سیټینګ اوس مکمل اپ شو. اوس چې کله هم ماته څوک کال کوي نو زما موبایل به د هغه نامه نه یادوي او که زه دلته کلیک واخلم دا سیټینګ په خپل موبایل کې آن کړم نو اوس چې څومره ملګرو نمبر زما سره سیو دي که هغه ماته ټلیفون کوي نو زما موبایل به د هغه نوم اخلي او که د چا نمبر نه وي سیو نو زما موبایل به سټیپ بای سټیپ د هغه کس نمبر بیا یادوي. نو ډېر زیات د کمال سیټینګ دی ډېر زیات حیران کوونکی سیټینګ دی. چېرته تاسو هم غواړئ چې په خپل موبایل کې دغه سیټینګ وکړئ نو هغه تاسو د دې طریقې په مدد سره کولی شئ. خو ګومرګرو امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښ شوي که تاسو دا ویډیو خوښ شوي د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ به خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.